رب العالمین فرمائی چھے زمان نیوکا ډیره سخت دی او حقیقت دا دی چې رب العالمین چې کله انسان ګناه کوي مهلت ولا ورکي دې دپاره مهلت ورکي چې دا انسان به توبه وباسي او دا ګناه به پرېږدي چې بیا هم هغه سړی توبه ونه باسي او ګناه پرېنږدي بیا هم الله مهلت ورکوي او چې په هغې هم کار ونه شي نو بیا دوه کاره کوي یا خو دې سړي باندې عذاب فوري راولېږي او یا ولا بیا د دنیا د عیش و عشرت سامان ورکي چې پرېږدي د دې اسم ګناه کوي او منې کېږي نه زه مهلت ورکوم بیا هم ګناه کوي زه مهلت ورکوم د توبې دپاره او دې بیا هم مستی کوي توبه نه وباسي نو د دنیا مال او دولت او عیش و عشرت ولا خدای زیات کی دې دا ګمان کوي چې ګنې الله مانه خوشحاله دی حالانکه هغه عیش و عشرت د دنیا د ده د خوشحالۍ دپاره نه هغه د ده د عذاب دپاره یي ناګهاني د الله غضب او قهر راشي برباد شي روح د هر عذاب سبب د الله مخالفت او ګناه ده انسان چې کلم د الله مخالفت کوي ګناه کوي دا د سوچ نه کوي چې زه به د الله د گرفت نه بچ شم د الله د گرفت نه نشي بچ کېدی اگر که دته مهلت میلو شي حضرت نوح علیه السلام 950 کاله خپل قوم ته نصیحت وکړو 950 کاله ډېر زیات عمر دی لږ وخت نه دی په دې 950 کالو کې قوم سره هر قسم نصیحت او هر قسم کوشش او معجزه خو قوم نه منو قوم دا خیالو چې ګنې مونږ په حق یو مونږ ته خو ډوډۍ میلاویږي قوم دا خیالو چې مونږ په حق یو مونږ ته خو د دنیا عیش و عشرت میلاو دی او کدا نوح علیه السلام په حق نو په مونږ عذاب ولې نه راځي او دا دمکې به هم دله ورکولې چې که ته په حق یې چې د الله عذاب به راشي نو ځکه نه هغه عذاب دې راولېږه که نه زمارونو چې کله د الله عذاب راغی نو بیا بل شان عذاب وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه الله وی کم خلق چې ظالمانی او زیرو نیسم نو یې دغسې زمانی ولی ان اخذه د الله نیو ان اخذه کان څنګه دی علیما شدیدا د الله نیول دا ډېر سخت دردمن شی دی بیا خلق دردمن کوي نو د نوح علیه السلام په قوم چې بیا کله عذاب د الله راغی الله ورته د مخکې نه حکم وکړ واصنع الفلک باعیننا کشتی جوړه کړه هغه په کشتی څه پوهېده کشتی خو به هغه سړی جوړوي چې کوم سړي ترکاڼي ورځي د کشتی د جوړولو چل ورځي ماله خو چې د الله د کشتی د جوړولو چل نه راځي باعیننا وی مونږ د چل ښایو که نه مونږ مشاهده کوو مونږ ورته ګورو زمونږ په وړاندې لکه انجینیر چې یو سړي ته وایي دیوال وه او زه خو په دیوال نه پوهېږم وایي زه راسره ولاړ یم شابه دا خښته داسې ولګوه دا داسې ولګوه دا کږره دا داسې که داسې که الله وایي باعیننا مونږ ورته ګورو زما د فرشتو امداد به یې در سره جوړه کړه کشتی ګوره دغې وخت کې هم دوی پې نه شو پکار دا وه چې دوی پې شوی وې دغې وخت کې هم نوح علیه السلام پورې ټوکې کولې وی اوسه پورې پیغمبري کوله اوس ترکان شو کشتی جوړی او وی ګوره سم شی دا کشتی جوړوم دا الله عذاب به راځي زه به دې کې بچ کېږم تاسو به غر کېږئ وی ساده سړیه کشتی خلک په دریاب کې جوړی دا به دله اوبو له څوک وړي دا خو تا پوچ میدان جوړه کړه ټوکې کولې مسخرې یې کولې او الله مهلت ورکوي چې سبا دیونه وایي چې یاره مونږ ته خو نصیحت نه شو الله مونږ د نیغ په نیغه راونیولو کشتی تیاره شوه
او رب العالمین اسمان ته حکم وکړ اوبه راووروه د لاندې نه ځمکې ته حکم وکړ اوبه دې راوباسه او اوبه را روانې شوې اوبه زیاتېدې حضرت نوح علیه السلام چې هغه سره کم 2 یا 3 ملګري وو هغه یې پوه کړل وایي راځئ کښتۍ ته راوخېږئ کښتۍ ته وخېږو او د دنیا د دې مخلوق یوه جوړه هم ځان سره کښتۍ ته وخېږوله وی الله دا مرغۍ به څنګه رانیسم وی دا زما کار دی ته اواز کوه یو جوړی به دې لاس ته راځي هغه هم کښتۍ ته وخېږول او سره د هغې خلکو ته اواز کو چې راشئ راوخېږئ که څوک ایمان لرئ او مسلمانېږئ دې کښتۍ ته راوخېږئ چې بچ شئ نه نوي دا خو دریاب سیلاب دی اوس به ختم شي دا خو بارانونه عمر لکېږي او د ځمکې نه د اوبه خو همیشه دغسې چینې روځي دا ته نه پوهېږې اسم نشته ځان له کښتۍ جوړوه خپل زوی یې دی د حضرت نوح علیه السلام زوی یا بنی ارکب معنا بچې راځه موږ سره راسور شه ولې نن د دې کښتۍ نه بغیر بل ځای د بچ کېدو نشته او ته سوی سآوي الی جبل یعصمني من الماء بابا ته دې کښتۍ کې زه به هغه غر ته وخېږم هغه مخامخ غر دی ابه مې د اوبو نه بچ کوي هغې ته وخېږم دومره اوبه نه راځي او ته سوی لا عاصم اليوم من امر الله د الله د عذاب نه بچې نشي بچ کېدی غر ته نه چې اوچت غر ته مو رسېږي خو د خدای د قهر او د خدای د غضب نه بالکل نشي بچ کېدی راځه ایمان راوړو کښتۍ ته راخېږه دی په دې سوچ کې دی چې حال بینهم الموج فکان من المغرقین یو چپراله هغه غر ته هم جوړ نه کو هلته کې لاړ مردار شو بل سکز وی د حضرت نوح علیه السلام دی الله ته سوال کوي یا ای زما ربه ان ابني من اهلي تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل او عیال بچي به درته بچ کوم او دا خو زما بچي او خدایه غرق شو ګوره بچي باندې سړي زړه دردېږي که نه او چې د انسان مخکې چپرا شي او بچی والا وغورځوي الله ورته څه وایي چې ای نوحه داسې دعا مه کوه چې پرې نه پوهېږې سوچ کوه د خبرې سره سوچ کوه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح دا بد عمله دی دا ستا بچی نه دی ستا بچی به هغه چې ستا په شان عمل یې کو چې ستا په شان عمل نه کوي دا تا ته نه دی تلی دا ستا بچی نه دی روحانی طور دی بی بچی نه دی پام کوه ګورې آینده له بې سوچه سوالونه کې سوچ سره خبرې کوه زوی غرق شو قوم غرق شو غرق یو ښځه ده هغه یو غر ته وخته ما به غر بچ کی اوبه چې ورو ورو راتلې بچې ورسره غېږ کې د ماشوم راکوټې بچې غېږ کې نیولې دی اوبه ورو ورو اوچتېږي دا بچې اوچتوي بچې ډېر خوب دی چې اوبه نورې زیاتې شوې بچې اوچت که ځان یې ډوب که بچې اوچت که آخره کې چپه پرې راله دام غرقه شو بچې هم لاړ غرق شو 3 کسان یو غار ته ننوتل غار ته وایي زمونږ له چل راځي او د غار د خولې په کچې یو تیږه پرې کړه هغه یې واره کړه او د غار په دا خولې ځان پسې بنده کړه لکه اوس هم که تاسو خیال کړي د دې اوبخور د اوبو له بعضې خلک هغه دغه جوړوي هغه تختې جوړوي تخته چې کېږي نو بیا اوبه نوځي داسې تیږه اواره کړه د غار خولې ورته مینه کړه چې هغه کاڼې پې د پاسه کېښود چې اوبه دننه را نه شي د څونه سیلاب وي سیلاب په یو ورځ 2 ورځې بیا ختم شي نن پسې تیږه بنده کړه خلک یو خوا بل خوا غرقېږي چغې وباسي دوی په غار کې ناست دي 3 کسان دي متیازې وله په غار کې دننه ورلې ګوره د الله غضب ته داسې م الله کولی شو چې په دا غر کې ورپسې اوبه ورغلې وې ولې د الله سیلاب کاڼې نشي رامنې کولی څونه کاڼې به دننه په هغه سوړو کې نری نری اوبه م ورتلې شوې الله زلزله م راوستې شوه نه ودرېږه په بله طریقه م غرق کوم استاسو ما نه ځان بچ کوې متیازې ورلې 3 واړو له اوس خو بار وتیلی شي چې متیازې وکړي هماغه غار کې دننه کېناستل متیازې کوي دونه متیازې ورلې چې هغه متیازې ته دونه وبهېدې چې په هغې کې دننه غرق شو خپلو متیازو کې غرق شو وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى الله وایي چې کله زه کلي رانیسم که نه سړی نه کلي رانیسم زما نیوکه بیا دغسې
خدای دې د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. ان بطش ربک لشدید، دا الله نیوکه چې ده دا ډېره سخته ده. او بیا د الله عذاب چې راشي زمونږ پښتانه وایي اوچو سره لامده سوځي. په بني اسرائیلو کې یو قوم 1,00,000 قوم 1,00,000 40 زره قوم پکې مجرمانو ګناهګارو. د الله ذوالجلال د طرف نه فیصله وشوه د عذاب. حضرت جبریل علیه السلام ته ویل شه او دا 1,00,000 کلي مکمل غرق کا. وی الله دې کې خو 80 زره کسان ستا عبادت کوي، خو لګیا دي او سجدې درته لګي او چغې درته وایي. وی دا 80 زره مخکې غرق کا او دا 40 وروستو غرق کا. ولې دا 80 زره چې دوی زما خدایي مني او زما د عذاب نه یریږي، د 40 زرو ته نصیحت ولې نه کوي؟ دا 40 ولې ګمراهان شو؟ دی پوهیږي ولې نه؟ پکار دا و چې د 80 زرو کسانو د 40 زره کسان پوه کړی وي. زما وروڼو سم ګورې دغه سیل که یو سړی ګناه کوي بل ورته نشي ویلی چې ته دا ګناه ولې کوې. د مړوي خپل کار به کوي. او زمونږ د پښتنو یو غلط متل مشهور دی، هر سړی خپل قبر کې سملي. دا خبره ټیک ته چې هر سړی خپل قبر کې سملي، خو کله که دې مطلب که داخلې چې هر سړی په خپله ګناه نیولې کېږي، نو بعضې وخت کې چې یو سړی د بل مخکې ګناه کوي او ورته غږ نه کوي، اپ هم الله رانیسي. داسې نه ده بیا. دوی ورته ولې نصیحت نه کوي دا 80 زره کسان؟ پکار دا و چې هغې نصیحت ورته کړی. 80 زره ځوانان دي، 40 زره ته ولې په ګناه کې مبتلا دي؟ دا 80 ورسره مخکې غرق کې، نو هغه 1,00,000 خلک یې غونډ تباه کړل او غرق یې کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي، په بخاري شریف کې حدیث دی. وی یو کشتی ده، په کشتی کې لاندې 2 چته راوی. یو چت کې لاندې خلک ناست دی او بل چت کې بره خلک ناست. نیم خلک بره دي نیم لاندې. قراندازي وکړه نو نیم بره شو نیم لاندې شو. دا لاندې خلک د اوبو حاجتمند دي، اوبې پکار دي. نو دی چې اوبه راخلي دي خو سورې لاندې نشي کولی، نو دی بره چت ته خیږي او په هغه بره چت باندې برقه دریاب ته ښکته کوي او راډکوي اوبه ځان له را برابروي. دا بره چت والا ورته وایي چې وروره تاسو بره مه راخیږئ، تاسو خو چې اوبه راغلې خو موږ هم ټول لامده کړو او موږ ته هم لاندې میدان لوند کو، بره به بیا بلکل نه راځئ. دا لاندې چت والا وایي چې وروره ګورې زمونږ بغیر د اوبو ژوند نه تېرېږي، چې تږي شو څه به کوو؟ موږ پرېږدی چې موږ د بره نه اوبه راخلو. نه تاسو خو موږ لامده کړو، موږ هم نه پرېږدو. ښه نه هم پرېږدی وی او بس بیا به لاندې موږ ځان له سوړه وباسو، بې د اوبو نه خو کار نه کېږي. لاندې به سوړه وباسو د اوبو دپاره. نو حضور پاک فرمایي دوی لاندې سوړه شروع کوي. که هغه بره والا رالل او دا لاسې والا بند که چې ګورې سوړه به بلکل نه وباسئ. خیر دی که زمونږ په طرف راځئ اوبه وباسئ، سوړه ونه باسئ. نو وی دواړه بچ شو. ولې که سوړه وویستې شو اوبه رالې نو یوازې لاندې والا به نه غر کېږي، ټول به غر کېږي. داسې ده که نه؟ نو که بره والا راغلل او په لاندې والا یې لاس کلک ولګو چې ګورې پام کوئ چې سوړه ونه باسئ، نجو جمیعا دواړه بچ شو. او که هغې ورته وایي زه مړه خپل کار کوئ چې سوړه وباسئ، نو تاسو به غر کېږئ، موږ خو نه غر کېږو، اوبه خو په تاسو راځي. ځئ خپل قبر کې به سملئ او خپل کې به سملو، ځئ خپل کار کوئ. نو وایي که هغه سوړه دي وویسته او اوبه رالې نو بیا یوازې لاندې چت والا نه غر کېږي، ټوله کشتی به غر کېږي. داسې ده که نه؟ دقه رنګې وروڼو چې څوک ګناه کوي، که ته وایې زه مړه خپل کار کوه، زما در باندې څه خپل قبر کې به سملې، لاس وله ونیسه چې ګورې مه کوه دا ګناه. ګورې د خدای قهر به راځي نو ته به هم غر کېږې، اوبه به راځي ته به هم غر کېږې او زه به هم غر کېږم. د خدای قهر به راځي ته به هم غر کېږې او زه به هم غر کېږم. او که لاس ته وله وننیوه چې د مړه خپل قبر کې به سملي، خپل کار به کوي، زه خو نه کوم دی ګناه کوي، نو بیا د خدای قهر چې راشي دواړه او بربادېږي. نورونو دا عذاب سبب څه شی دی؟ دا عذاب ګورې مختلف قسمونه دي. دا هم عذاب دی لکه دا پرون چې کوم راغلی، د خدای قهر دی که نه دی؟ او که لږه غوندې خبره نوره راټینګه شوې وه نو څه مو خیال و، لږ غوندې باران نه وي بند شوی ورېدی نو ستا د تورنځو د عمردو دا کنده به هم راتله،
نه پورې که باران جاری وي دا کنده به دې م راغلی وه اخوانه به جیندې م راته او د بره نه که یو شلق بل پرېوتی وي نو غونډه چارڅدون او خار دا غونډ هر څه به د ملیامیټو اوس هم د الله غټ احسان دی اوس هم غټ احسان دی چې پرون یې درته باران بند کړ یعنې هغه ذات چې دا یو شواروز باران ورولی شي هغه دویم شواروز هم ورولی شي هغه ذات چې په دغه دریای سوات سیلاب راوستی شي هغه درته په دا کندو باندې او په دا پورته علاقو هم سیلاب راوستی شي او به خو د الله په اختیار کې دي نو دا د الله غضب دی د خدای قهر دی د خدای قهر په مختلفو شکلونو کې راځي کله ډوډۍ ګرانه شي مونږ په هغې هم نه پوهېږو اوړه ګران شي مونږ توبه نه وباسو چیلي ګران شي مونږ بیا توبه نه وباسو بجلی ګرانه شي مونږ بیا خدای ته توبه نه وباسو بربنډتوب عام شو او فحاشي زیاته شو بې حیایي زیاته شوه د خدای غضب دی مونږ بیا هم الله ته توبه ونه ویستله مقدمې جوړې شوې مونږ بیا هم توبه ونه ویسته دشمنۍ جوړې شوې مونږ بیا توبه ونه ویسته زخمیان شو مړی پکې وشو مونږ بیا توبه نه ویسته نو آخر څه چل به کېږي دونه چې ګناه زیاته شي او نه ګناهګار توبه وباسي او نه بل منې کوي د ګناه نه چې دا ګناه دې پرېږده څومره ګناهونه زیات دا خو د خدای مختلف قسمونه دي د عذاب داسې خبره نشته چې ګنې ګناه نشته تاسو وګورئ جرمونه څومره دي ګډې څونه دي ګډې په خوراکونو کې اصل شی تا ته په بازار کې نه میلاویږي بغیر د ګډون نه ایک نمبر شی تا ته بالکل نه میلاویږي یو نه درته پیسوچه میلاویږي نه درته مساله اصلي میلاویږي او نه درته بل شی چې درته اصلي میلاویږي سوچه ټول د ګډون الا وي به بعضې خلک به سوچه شی هم خرڅوي دا نه چې نه بی ابه په سلو کې یو کس دوه بی یعنې اکثریت د ګډون شی در باندې خرڅوي بازار ته لاړ چې په ټول کارخانو مارکیټ کې چې سودا کې د شلو کسو نه به تپوس کې چې دا شی به په کم بازار کې ماته اصلي میلو شي او په کم دکان کې ماته اصلي میلو شي چې دا اخلي دا مسلمان دی چې خرڅوي دا مسلمان دی ټوکړه که به بازار کې اخلي نو شلو چا نه به تپوس کې چې ماته به اصل شی کم ځای میلو شي یاره کم دکاندار دی چې هغه ماته اصلي شی راکړي تپوسونه به کوي دا ولې څه چل دی پیسه ګټو دولت وګټو خیر دی که دین مو برباد شي خیر دی که خدای غضب سره مونږ مخامخ شو خو چې مونږ پیسه وګټو د مسلمان جیب و نور هېڅ غرض نشته یو سړي نه چې شی اخلی ورته وایي وروره ابه وي مارکیټ نه که مې ګران درکړه واپس راوړه مارکیټ کې څوک تپوس کوي او که دا دې ورته وي چې وروره دا شی خو مال د تپوس کړی دی هلته خو په 100 روپۍ دی ته په 10 ولې ورکې نه دا د پلانکي ځای جوړ دی که نه هماغه شی دا جی تا ته پته نه لګي فلانکي ځای جوړ دی که نه مسلمان کوشش کوي چې مسلمان په یو طریقه دوکه کې یو جیب وله ولوټو پیسې ته وایي نو ته خو مسلمان دی و نو خدای نه شي وایلی الخلق عیال الله خدای نه شي وایي ته خو مسلمان نه ځان پټ که الله نه ځان نه شي پټولی بیا به څه کوې د مارونو دا د خدای د عذاب مختلف قسمونه دي او د خدای قهر او غضب اله راځي چې سړی ګناهګار شي یاره یو شی دی که یو سړی توبه وباسي نو بیا هم الله معاف کوي توبې سره هم بیا الله معاف کوي چې وغواړي د نوح علیه السلام د حضرت یونس علیه السلام الله یو قوم ته ولېږه نینوا علاقه و نینوا هغې ته یې ولېږه 100,000 خلک و سره پاسه 100,000 لاړ شه دا خلک د بوتانو عبادت کوي سرکشه دي او د یو الله عبادت ته یې راوبله دی لاړ قوم ته نصیحت کوي قوم چېرته مني دلایل ورته وایي چې ګورې مه کوې د کاڼو نه بوتان جوړ کړي دي په خپل لاس چې کوم شی جوړ کې هغه به تاله څه عذاب درکړي او څه فایده به درکړي او چې په خپل لاس کوم شی جوړ کې هغه به تاله خیر د کوم ځای نه درکړي خوب نه منه او به وره او به ټکو داسې به و او داسې چې په وینو به سور رنګ شو بیا به پاسېده الله وی زه به نه دی کړي نه ته خپل نصیحت کوه بیا به یې چغه کړي چې لا اله الا الله الله یو دی او یونس زه د الله پیغمبر او استاد یم بیا را پاسېدې بیا به یې راګیر بیا به یې دومره و چې وینې به ته وبهېدې بادشاه له چا بوته ودرېږې بادشاه له یې بولو بادشاه ته یې مخامخ که بادشاه ورته وي د دې خپلې عقیدې نه دی وړه ګني جیل کې دی اچوم وي هر څه چې را سره
هغه سره مباحثه مناظره وشوه باچا وې داسې وکړې یو تنګه کوټه جیل ته دننه کې ما ډوډۍ ورکوې ما اوبه ورکوې او تیاره کې ورته چې یا خو پکې مړ شو یا توبهګار شو حضرت یونس علیه السلام هغه تنګې کوټې ته دننه دروازه ورپسې بنده کړه نه اوبه میلاویږي نه ډوډۍ میلاویږي نه رڼا شته څه موده پس بادشاه ته رایاد شو چې یو سړی مې جیل ته دننه کړی یو وزیر ته یې وې ته ورشه لغوندې وګوره که مړي خو ډېره ښه ده او که جمدي راوله که توبه وباسي ماپ پې کړو وزیر صاحب چې د جیل د هغه وړې کوټګۍ دروازه کوله وکړه نو څه ګوري چې هغه تنګه کوټه هغه وزیر صاحب ته په نظر اوږده ښکاري دومره لویه ده چې دی په نظر ګوري د نظر پکې نه چلیږي دومره کولاو ده او هغه تیاره کوټه ورته داسې رڼا ده چې د دنیا د بار د نور د رڼا نه مرته زیاته ده او مخاوخ ورته میوې پرتې دي انګور او میوې پرتې دي او مزېدار یخې اوبه ورته پرتې دي دی حیران شو دا څنګه چل دا تیاره درته دا رڼا درته چا پیدا کړې ده دا بلفونه چا ولګوه او دا خوراکونه درله څوک راوړي وی دا هغه ذات چې تاسو د هغه عبادت ته بلم هغه ذات چې زما خالق دی او تیم پیدا کړی دا هر څه هغې ذات پیدا کړي دي وی دا به بلکل ستا دپاره به هم دامي خو که زما خبره دی ومنله هغه وزیر خدای پاک هغه وخت سره په یونس علیه السلام مسلمان بادشاه لی بوت وزیر ورته قصه وکړه وی صاحب دا سړی خو د ډېرې بزرګۍ خاوند دی او دی خو د خبره ومنه که د خبره نه منې ګورې دا پیغمبر دی خو یې تعالی هم سزا در کوم خو بادشاه هوښیار و چې دا دومره د مرتبې خاوند دی نو دی خو زه وجلی نه شم هسې نه که دی وجل شروع کړم په ما څه مصیبت نازل نه شي که دی وجلم ما ته نقصان ونه رسېږي نو حضرت یونس علیه السلام باندې دا فیصله وکړه وی دلته مې ملک بدر کړی دما د وطن نه وځه دلته به نه راځې دی نه پس او وزیر متعلق یې دا فیصله وکړه چې تا خو که توبه ونه ویسته جیل کې دی اچوم نو پانسي کوم حضرت یونس علیه السلام یې د کلي نه بار خو چې دی ته وی ما خو تاسو شړی خو د الله د طرف نه اعلان واورئ نن د سر ورځ ده نن د پلانکې ورځ ده وی په لسمه ورځو به تاسو د الله عذاب راځي د نن نه به ستاسو مخونه زیړ شي 3 ورځې به مخونه زیړي بیا ورپسې به هم 3 ورځې مخونه سري او بیا به هم ورپسې 3 ورځې مخونه تک تور شي او په لسمه ورځ به د الله د طرف نه اور راشي تباه به شي او ما مو باسې زما دا خبره ومنئ هغې به پورې وخندل او دی د کلي نه بار حضرت یونس علیه السلام چې دی بار که د الله سره مشوره ونه کړه ګوره راغلی د الله په مشوره چې ځي د الله په مشوره به ځي د پیغمبر د الله سره ډیرکټ تعلقي هغه سره الله خبرې کوي لکه حضرت موسی علیه السلام سره په کوه طور کې خبرې کړې دي رسول الله مبارک سره په معراج کې بره خبرې کړې دي او یا ولا فرشته راولګي هغه فرشته د پیغمبر او د الله په منځ کې واسطه وي دقه دی د حضرت یونس علیه السلام نه معمولي غوندې خطایي وشوه ګناه نه ده ګورې دې ته ګناه نه وایي بعضې خلک وایي د یونس علیه السلام نه ګناه وشوه ګناه دې ته وایي چې یو پیغمبر ته الله وایي دا کار مه کوه ووي کې الله منې کړی نه دی چې مزه دی ورته نه ویلي چې د کلي نه به نه وځې خو صرف دله دا پکار وه چې د الله په حکم راغلی ما او الله ما سره دومره مددونه وکړل ځکه وی روایاتو کې راځي چې دی به کله دوی ووهه او بېهوشه به پروت و نو مرغۍ به رالې او وزرې به یې په اوبو کې لمدې کړه او د پاسه به یې اوبه ترمکیا کولې دومره د الله احساناتو نو چې دومره در سره زه احسانات کومه تنګه کوټه مې درته کولاو کړه او په هغه تنګ غار کې کوټه کې مې درته د اوبو د میوو بندوبست وکړو نو په کار دا وه چې د دې کلي نه وځې خو راغلې زما په خوښه چې زما په خوښه لاړ شي نور منې کړی نه دی چې مزه او دې ځي که وایي چې مزه او دې ته نو بیا به ګناه وه پیغمبر د ګناه نه پاکي مشوره یې ونه کړه چې مشوره یې ونه کړه د کلي نه لږ غوندې بار شو بیا هم نه ځي یو شپونکې راغی 10 ورځې تېرې شوې
د شپونکي نه یې تپوس وکړه وی د کوم ځای نه رالې وی د نینوا د علاقې نه دې ته حیران نینوا نه رالې وی او ولې هلته کې خلک وی خو دغه اوس رالم که دغه اوس رالم ټیک ټاک دی څه عذاب د خدای خو نه دی راغلی عذاب کم دی خلک ښه خوشحاله دي او داسې خشته ژوند کې دي دا څه وشو الله ما ته خو تاویل و چې په لسمه ورځ به عذاب راځي نن خو لسمه ورځ د لس خو تېرې شو عذاب خو رانغ ګرځي بل یو سړی راغی لس ورځې هم تېرې شوې هغه نه یې تپوس وکړو وی څه چلو شو د نینوا د خلکو وی چې ښه خوشحالي ده دله پکار سو چې الله ته رجوع کړی چې رب العالمین ما ته خو داسې ویلي ته خو دروغ نه وی الله خو دروغ نه وی څه چلو شو چې هغه عذاب رانغی قوم خو ټیک دی د بې مشورې د الله نه روح وکړو روان شو هلته کې قوم څه چلو کو قوم چې درې ورځې مخونه هم هقسې زیړ شو او ورپسې درېیمه ورځ مخونه سره شو او ورپسې په درېیمه ورځ مخونه تور شو نو قوم د بادشاه خلاف د مردباد نارې شروع کړې الله دا هغه یونس پیدا کړي هغه ټیک و بادشاه په غلطه دی په موږ باندې د بوتانو سجدې کوي او واقعي د هغه خبره درسته ده په موږ د عذاب آثار رالل او یو ورځ پاتې را او تباه کېږو بادشاه خو پوه شو چې بادشاهي هم د منځه ځي ځکه ټول قوم بلوه دی او د بادشاه نه علاوه مړ ملا نه کي هغه وی اله وزیر صاحب راولی وزیر صاحب د جیل نه راوویسته وی داسې کار دی چې بس د یونس را پیدا کوه وی کوم دی خو تللی دی ښه شابه اوس موږ به په څه بچ کېږو هغه وی ما د حضرت یونس علیه السلام نه یو ټکی اورېدلی دی که هغه هم وکړو ممکن ده چې بچ شي څه شی دی ادا چې ټول روز یې والله ته توبه وبس خپل عقیده پرېږدی رب العالمین ته توبه وباسئ ممکن ده چې په دې بچ شئ نور تکل مه کوئ ورځ در باندې را روانه ده ګنټې در باندې تېرېږي منټونه سکنډونه تېرېږي قصه مه ګورې برباده ده ټول روتل د کلي نه بار روتل پروردګار ته چغې شروع کړو اخري د عذاب ورځ ده اخري بالکل د عذاب ورځ ده او روتل د کلي نه بار او الله ته چغې جوړې کړې او یو چل یې وکړو یو کرتب یې دا وکړو چې ماشومان یې د ښځو نه جدا کړل ماشومان میندو پسې چغې وی او څاروي د بچو نه جدا کړل او بچي د څارو نه جدا کړل نو څاروي لګیا دي بچو پسې چغې وی او بچی لګیا دي څاروو پسې چغې وی ماشومان میندو پسې چغې وی او میندې ماشومانو پسې چغې وی او دا بعضې پکې لګیا دي الله ته چغې وباسي یو شور جوړ دی یو لوی چغې روانې دي چې الله مونږ خو ستا پیغمبر یونس علیه السلام پسې ګرځو خو مونږ له په ګوتو نه راځي خو چې د هغه څه عقیده د هغه زمونږ هم ده الله زمونږ د بوتانو د کاڼو د عبادت نه توبه ده الله تا واحد لا شریک منو چې ته یو ستا شریک نشته عذاب راوستونکي هم ته عذاب لرکوونکي هم ته داسې ده که نه ده اصل ټکی دغه دی زمونږ د ګناه نه په کومه ګناه چې ته مونږ نیسې د هغې نه زمونږ توبه ده مونږ دا منو چې حضرت یونس علیه السلام ستا پیغمبر دی خدای که په ګوتو راغې څه خبرې مونږ یې تابع کېږو راغلی عذاب ته لاړ فلولا قریة آمنت فنفعت ایمانها څنګه دی یو کلی قرآن شریف کې الله وایي داسې نشته چې راغلی عذاب کې تلي ما سوا د یونس علیه السلام د قوم نه الا قوم یونس یو د یونس علیه السلام قوم دی بل قوم شته نه چې راغلی عذاب کې تلي وي انابت الی وکړو الله ته چې دې رجوع کړو د ګناه نه توبه دې ویستله الله دې معاف کوي مونږ بیا توبه نه بس زلزلو علاقو کې زلزلې به راتلې ده څه نومې دی په مانسیرا علاقو کې سره د هغې نه پکار ده او ډېر نیکان هم پکې وو چې هغې به توبې استې بعضو نه استې هغې کې د زلزله راغله بیا به ټوقې بیا ورپورې کولې مونږ د خدای عذاب سره مقابلې کوو مونږ د خدای عذاب چې راشي نو مونږ هغه عذاب کې هم توبې نه وباسو مونږ د الله تعالی په هغه قهر او غضب کې هم الله ته رجوع نه کوو او دوه څیزونه دي چې د الله عذاب راشي نو یو به توبه وباسې انابت الله الله ته رجوع به وکړي هغې الله ته رجوع کړه توبه